دوستانو په کوواټ کې چې کومه دردونکې واقعه مخې ته راغلې وه په کوم کې چې دغه ډاکټر یې وژلې وه د دې ډېر نور اهم تفصیلات هم راغلی دی چې د دې په مرګ کې څوک ککړ دي داسې څه وجه راغله چې دغه ډاکټر یې دومره په بېدردۍ سره ووژله. ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. دوستانو چې کله هم یو ډاکټر یا یو ډاکټر یا څوک هم دې ځای ته رارسي نو په هغې باندې 20-30 کاله محنت ولګېږي، په کروڑونو اخراجات پې وشي او دغه تمه د خلکو دې پیدا شي چې مونږ کوم محنت کړی او مونږ کومې پیسې پې خرابې کړې وې هغه صحیح ځای ته ورسېدې. بل دغه ډاکټره که مونږ تاسو کتلي وي شپه ورځ به د دغو خلکو په خدمت کې لګیا وه، په دې کلي په دغه علاقو باندې طوفان راغلی او سختي راغلې وه، خو دغه ډاکټره به په خپلې ډیوټۍ کې مصروفه وه. بدقسمتۍ نه په معاشره کې داسې انسانان را پیدا شي چې د هغه نه څه په خبره باندې د خپلې انا خواهش ظاهر کړي او دغه ډاکټره ډېره په بېدردۍ سره ووژني. اوس دا څه خبره وه، دومره غټه خبره نه وه. که موږ تاسو وګورو بار ودرېږه، انتظار وکړه، دا د زنانو ځای دی او دلته زه د زنانو چیک اپ کوم، تاسو بار ودرېږئ چې ستاسو زنانه چیک اپ وشي، بیا به زه تاسو ته آواز وکړم. په دې خبره باندې دی وایي چې نه دا زما قانوني حق دی، زه به دلته ودرېږم، د خپل مریض به تپوس کوم. په دې باندې یو بل سره وران شو او دغه کس بیا دومره حد ته لاړو چې دغه ډاکټره کله هم کور ته تله نو ډېره په بېدردۍ سره ووژله. ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د افسوس مقام دی.